سلامونه ګران ډاکټر هیله لرم چې تاسو په ټول جوړ راغلو د ښه صحت خاوندان بایاست. ډاکټر محمد رفیق یم. غواړم د دې ویډیو له لارې به تاسو ته فزیکل ایگزامینیشن اف د ایر نوز اند تروت وښیم، یعنې د غوږ پزې او ستوني معاینه کول در وښیم. څنګه کولی شو چې موږ د مریض غوږ پزه او ستوني معاینه یو هم وګورو. نو د غوږ پزې او ستوني د معاینې لپاره سټنډرډ طریقه دا ده چې سټپ بای سټپ باید موږ غوږ پزه او ستوني وګورو. یعنې د لومړی کله چې مریض موږ ته راځي لومړی باید د هغه او ENT پرابلم ولري، یعنې غوږ پزې او ستوني پرابلم یا مشکل ولري. نو لومړی غوږ کتل کیږي، د غوږ په تعقیب پزه، ساینسونه او د هغه وروسته ستوني کتل کیږي، وروسته د غاړې لمف نوډونه کتل کیږي، یعنې د غاړې فزیکل ایگزامینیشن هم سرته رسیږي. نو لومړی د غوږ پزه او ستوني په فزیکل ایگزامینیشن کې یا هم په کتلو کې لکه څنګه چې مخکې وویل لومړی غوږ کتل کیږي. دا چې په فزیکل ایگزامینیشن کې تر ټولو مهم دا دی چې تر څو مریض په فزیکل ایگزامینیشن کې مریض راڅخه خوږ نه شي یا هم یو انجري ورته وارده نه کړو، نو معاینه کول یا هم فزیکل ایگزامینیشن ډېر په آهسته ډول یا ډېر په کرار ډول سره سرته رسوو. د معمول په څیر مریض ته ځان معرفي کوو، د مریض څخه معلومات اخلو او خپله پروسه سرته رسوو. زه د غوږ فزیکل ایگزامینیشن ته او غوږ ګورو. لومړی راځو د غوږ اناټومي ته. غوږ چې درې برخې لري، ایکسټرنل ایر، میډل ایر او بل هم انر ایر دی. په ایکسټرنل ایر کې پینا موجود ده چې یو غضروفي برخه ده، ایکسټرنل ایډیټري کانال دی او ټیمپانیک ممبران دی، او بل هم میډل ایر دی چې په هغه کې کیومن ټیمپانیک، ایسټاخین ټیوب دی او ماستوید ارسل. په انر ایر کې کوکلیا ویسټیبول او سیمی سرکولر کانال دی. اناټومي څخه وروسته راځو خپله د غوږ شکل ته. په غوږ کې لوړې او جوړې د دې لپاره الله تعالی ورکړي دي، دغه ساختمان د دې لپاره دی تر څو د خارج څخه اواز منتشر اواز راواخلي او متمرکز کړي د غوږ و کانال ته. یعنې دغه لوړې ژورې چې دي د دې لپاره دي تر څو پاشل شوی اواز منتشر اواز راټول کړي او متمرکز کړي د غوږ و کانال ته. نو د ګورو د غوږ د کتلو لپاره فزیکل ایگزامینیشن لپاره انسپیکشن او پلپیشن اجرا کوو. انسپیکشن یعنی ګورو چې آیا پړسوب خو نه لري، آیا سوروالی خو نه لري، آیا مریض خو چې موږ ته راغلی دی ډېر خو به جنې په عذاب نه وي، درد خو موجود نه وي، او په لاس سره ګورو یا هم پلپیشن ورته کوو چې آیا د مریض غوږ کې خو به کوم پړسوب موجود نه وي، سیست موجود نه وي، تومور موجود نه وي. نو ګورو یې. د انسپیکشن او پلپیشن څخه وروسته د پینا راځو ایکسټرنل اوډیټوري کانال ته یا هم ایکسټرنل ایر کانال ته. غواړو چې هغه وګورو چې آیا هغه کې به کوم پاتالوجي موجوده نه وي. دغه آله کوم چې تاسو ګورئ ودې ته ویل کېږي اوتوسکوپ. اوتوسکوپ اوتو غوږ سکوپ لیدل، یعنې دا هغه آله ده کوم چې د دې په واسطه سره موږ کولی شو چې غوږ وګورو. نو د اوتوسکوپ په واسطه سره کولی شو چې د مریض ایکسټرنل اوډیټوري کانال او همدارنګه ټیمپانیک ممبران وګورو چې آیا حرکت لري که یا. د اوتوسکوپ لپاره تر ټولو ښه کړنه چې اوتوسکوپ څنګه استعمالولی شو، د هر غوږ لپاره چې یعنې مثال د رسته غوږ لپاره په رسته لاس باندې اوتوسکوپ نیسو او په چپه لاس باندې غوږ ته علوي وحشي پوزیشن ورکوو. د په کوچنیانو کې کولی شو چې د رسته غوږ لپاره رسته لاس باندې اوتوسکوپ ونیسو او د غوږ پینا سفلي وحشي کش کو، خو د لویانو لپاره برعکس کوو، یعنې علوي وحشي یې کشوو. نو د اوتوسکوپ داسې خاص کړنه نه لري، د دې لپاره په رسته لاس باندې نیول کېږي، د رسته غوږ لپاره په رسته لاس او د چپه غوږ لپاره په چپه لاس باندې کېږي. که چیرې موږ داسې یو حرکت ورکړو نو زموږ لاسونه یو د بل سره تېر وځي، چې دا په طبابت کې یعنې په فزیکل ایگزامینیشن کې دا نه دی ښه. نو د مریض و پینا ته علوي وحشي پوزیشن ورکول کېږي، موقعیت ورکول کېږي او په قرار ډول سره لکه مخکې چې مې درته وویله چې مریض باید راڅخه خوږ نه شي په فزیکل ایگزامینیشن کې. سکوپ قرار ډول سره داخلیږي او د مریض ایکسټرنل اوډیټوري کانال کتل کېږي او د هغه په تعقیب ټیمپانیک ممبران کتل کېږي چې آیا ریټرکشن او یا هم پرپریشن خو به نه لري او یا هم کومه بله پاتالوجي خو به په ټیمپانیک ممبران کې شتون نه لري. دا چې مریض کوم اراز علایم د غوږ د درد نه لري او څه نه لري، نو د دې لپاره دواړه غوږونه کتل کېږي، یعنې د رسته په تعقیب چپه
او د هغه څخه وروسته د غوږ د کتل څخه د پزې فزیکل اگزامینیشن کیږي چې آیا په پزې کې به کوم پاتولوژي نه وي. د ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، لایک ورکړئ. مننه کوم چې تر دا عمله پورې زموږ سره یاست. د نورو ویډیوګانو لپاره تر څو پورې چې بیا سره مخامخ کېږو په الله مو سپارمه. ښه وخت ولرئ، ښه ژوند. الله پامان.